کاسرې د ګټې نه دی د هټو ډکې خپې په ما چاپې کوي نو ته په توده پلتن کې پروت یې په ما د ژمي چنې لارې جوړوینه او څو شعرونه چې ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د ماکه کې یې تنا دوه ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي د ماکه کې یې تنا دوه ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي د قرضونو پیمانه یې پوره شوې څو کجیز د دوکاندار خپو پسې ګرځي او ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په ژړا کېږي ژوند چې بېیاره شي نو صرف په سودا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي یو ته خو نه یې چې په خوله به درته لاس کېږدم په ما جد پورې د هر سړي خندا کېږي او پخوا نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډېوې د تیلې ورته کړم هوا راشي پخوا نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډېوې د تیلې ورته کړم هوا راشي چې په لیدو یې زما مړ وجود کې سا راشي هغه ته ووایه چې خپل کلي ته بیا راشي او که ستا دارو دي او که دي د دوکاندار پیسې هر څه به وشي خو مورجانې چې تنخوا راشي عجیبه زه یې د جنت سره تشبیه ورکوم ذکر چې چېرته هم زمونږ د پښتونخوا راشي او چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی یو د بنګلو په ارمان جوړ بل مزدورو خوړلی یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی یو د بنګلو په ارمان جوړ بل مزدورو خوړلی یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته منې ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی دا خو درمان نه دا شعر دی چې دروازې سره سرغاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې او برابر د یم په غم باندې شریک وران کنډر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن هوا سره چې لاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې او مولانا صاحب د نه نه پوښتنه وکړه زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دا وخت د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سلیمان هڅول چې په د چا د دیوالي تورې ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دا وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ورځ یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې اوس تار نه و چې ودرېدو له مې د سر تورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګوړې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلميه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ ته کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه دغه زلمۍ زما د عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته
هغه روټۍ دومره پرتې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه له پاسه پرې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسپېډو پخه وه. وجود مې وبوږنېده. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ تاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زمونږ په کور کې ورندار زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او کومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې انجینر د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وایي دا مې مونږ روډ را په سوره کې کړی. د دې انجینر روډ زما روډ سره په سپو وران شو. زما په روډ یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما روډ مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دا خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم. ما ورته 2 وړۍ یا 3 وړۍ خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او پښې مې کټ نه کونې کړلې. د دغه هر څه نه زما د روح ضمیر غوږو ته یو ژړغونی شاهنواز راته او دا یې ویل خان ملا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې زما لالا له زیرې ورکې او په څو مینه زه دې خولې دې کړمه.